بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خاننه چې کوم شارټ ویډیو دا ډیر زیات امپورټنت ویډیو ده. په دې ویډیو کې وځه تاسو ته خیم چې موږ څنګه په ټیک ټاک شاپ باندې د 1.30 روپونه سٹارټ اخیستلی شو. د 1.30 روپونه موږ خپل بزنس شروع کولی شو. خانن د سر 15 داسې سیکرټ پروډکټس شیر کوم چې د دې مینوفیکچرینګ یعنی دا پروډکټس چې دا په پاکستان کې تیاریږي او که چېرته تاسو د دغه پروډکټس د 1.30 روپو انوینټري واخلئ او په ټیک ټاک شاپ باندې به کار سٹارټ کړئ. بل پلیټ فارم چې دی هغه زه تاسو ته نه ریکمنډ کوم. ټیک ټاک شاپ ځکه ریکمنډ کوم چې په ټیک ټاک شاپ باندې سیل اپورچونیټیز ډیر زیات دي. که چېرته تاسو د 1.30 روپو انوینټري واخلئ د دغه پروډکټس کوم 15 پروډکټس چې زه تاسو سره شیر کوم او په ټیک ټاک شاپ باندې تاسو دغه لیست کړئ نو تاسو ته به ډیر ښکلی ریزلټ میلاو شي. مطلب تاسو په ټیک ټاک شاپ باندې د 1.30 روپو خپل بزنس شروع کولی شي. لومبی پروډکټ دی موږ سره ریزسټنس بینډ. دا یو بل ټایپ پروډکټ دی او د ایکسرسایز لپاره یوز کیږي او دا په یو اس او په یو کې کې ډیر ټاپ سیلینګ پروډکټ دی. په دویم نمبر پروډکټ دی موږ سره جیم گلوز. دا په یو کې او په یو اس کې ډیر هارډ سیلینګ پروډکټ دی. په دریم نمبر دی موږ سره سکیپینګ روپ. دا هم د ایکسرسایز لپاره یوز کیږي او ډیر زبردست پروډکټ دی. په څلورم نمبر دی موږ سره فوټبال اکسیسریز. په فوټبال اکسیسریز په دې نیش کې چې دننه څومره پروډکټس دي که چېرته تاسو دا په ټیک ټاک شاپ باندې سیل کوئ نو دا ډیر د ټاپ سیلینګ پروډکټس دي. هغه که هر یو کنټري وي خو ټیک ټاک شاپ باندې. پنځم نمبر دی موږ سره مایکرو فایبر کلینینګ کلوت. دا یو سافټ ټایپ کپړه وي مطلب د صفایي لپاره یوز کیږي او دا په ټیک ټاک شاپ باندې که هغه هر یو کنټري وي په ټیک ټاک شاپ باندې د دې سیل ډیر زبردست دی. دا 15 داسې پروډکټس دي چې د دې سورسینګ تاسو بالکل د پاکستان نه کولی شي. دا تاسو ته په پاکستان کې ملاویږي او ډیر په کم پرایس تاسو ته ملاویږي او په ټیک ټاک شاپ باندې د دې دغه چې دی که نه پرایس ډیر زیات های دی. نو دلته که چېرته تاسو د 1.30 روپو انوینټري واخلئ نو په ټیک ټاک شاپ باندې تاسو د دې نه ډیر زبردست پروفیټ جنریټ کولی شي.